طالبانو د خپلو لیکو کې 18 تنه د داعش سره د اړیکو په تور نیولي دي. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. راپورونه وایي طالب استخباراتو د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو په چوکاټ کې د خپلو لیکو کې 18 تنه له داعش سره د اړیکو په تور نیولي دي. د معلوماتو له مخې پر دغه کسانو داعش ډلې سره د مهمو معلوماتو شریکولو او د بریدونو پر مهال هغوی ته د کوردینات ورکولو شکونه موجود دي او دا مهال ترې پوښتنې ګڼې روانې دي. په ورته مهال د طالب ویان ذبیح الله مجاهد له قوله رسنیو خبر ورکړی چې 2021 کال له اګست د 2023 کال تر مارچه پورې طالبانو په بیلابیلو ولایتونو کې د داعش شاوخوا 1100 غړي وژلي او نږدې 1100 کسان ورسره بندیان دي. بلخوا افغان کرکټ لوبغاړي محمد نبي د الراؤنډرانو په درجه بندي کې لومړی مقام خپل کړ. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي محمد نبي ساخیل د کرکټ نړیوالې شورا لخوا د الراؤنډرانو په نوي درجه بندي کې لومړی مقام خپل کړی. 19 کلن محمد نبي دغه مقام په 20 اوریزو نړیوالو لوبو کې خپل کړی دی. په دې درجه بندي کې د استرالیا سټونس دویم او د سرلنکا حسرنګا دریم مقام له ځان سره لري. دوستانو دا و د نن